د خیبر پښتونخوا خو تیر شوي شل 15 کاله چې دی نه دا په ملیټري اپریشنونو کې وشو او هر کور زخمی دی، هر کلی زخمی دی، سیاسي اختلافات هم شته، نظریاتي اختلافات هم شته، خو د امن دپاره به مونږ د هر پلیټ فارم ته ځو. د ازادۍ دپاره جنګ و، مونږ د هغې مرسته کړې ده، نو مونږ خو دا غلط کار نه دی کړی. جینکو تعلیم چې دی نو دا باندې اسلام هم پابندي نه لګوي، اسلام هم د په ښځې او سړي دواړو باندې علم فرض کړی دی. نو دې وجې نه مونږ دا ګڼو چې په افغانستان کې زمونږ بچیانو ته د تعلیم دروازې چې دي دا کلا وهل پکار دي. که د جرګې په نتیجه کې امن قایمیږي او ریټ اف د سټیټ اسټابلیش کیږي نو مونږ هسې ولې د خپل خلکو وینه توی کو. فوجي اکشنو کو خو اوس خلکو ته سکول ورکا، روډ ورکا، اسپتال ورکا، روزګار ورکا چې دا ماشومان او دا ینګ هلکان د میلیټنټس په لاس کې نه ورځي. افغانستان سره ډیپلوماټیک انګیجمنټ ځکه دلته چې کوم بدامني ده دا بدامني سټریټ کرایمز نه دي چې دا به ریاست په خپل دغه باندې کنټرول کړي. یو خدا له چې بدامني ده خیبر پښتونخوا کې بیروزګاري هم ده، په خیبر پښتونخوا کې د ګورننس کرایسس هم دی. ستړي مشي ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ دی سالټ رینج پښتو او زه یم روشنا ضمیر. نن به خبره کوو د خیبر پښتونخوا په سکیورټي صورتحال چې آیا هلته چې کوم حالات دي د دې حل څه دی او دا حالات چې کوم جوړ شوي دي د دې څه وجوهات دي. په دې اړه خبرې کولو دپاره چې مونږ سره کوم شخصیت موجود دی نن په سټوډیو کې د هغوی تعلق چې دی هغه د جماعت اسلامي سره دی. عنایت الله خان صاحب مونږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی. ډېره مننه سر مونږ له د وخت راکولو. څنګه تاسو؟ شکریه. زه تپوس به وړم، بیا تپوس به دا کوم چې نن سبا چې مونږ ګورو چې خیبر پښتونخوا کې کم حالات جوړ شوي دي. یو طرف بدامني ډېره زیاته شوې ده، بل طرف ته چې مونږ ګورو نو اپریشن چې دی نو هغه هم شروع شوی دی. آیا تاسو ته ښکاري چې د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا د مسایلو څه بل حل چې دی نو هغه شتون لري؟ د خیبر پښتونخوا خو تیر شوي شل 15 کاله چې دی نه دا په ملیټري اپریشنونو کې وشو او هر کور زخمی دی، هر کلی زخمی دی، هر کلی کې جنازې اوچتې شوي دي، هر کور نه جنازې اوچتې شوي، ویرونه دي، جړاګانې دي، خاندانونه تباه شوي دي، زموږ خویندې کونډې شوي دي، خلک معذوره شوي دي. نو دې وجې نه د خیبر پښتونخوا خلکو کې په شریکه باندې خصوصا په قبایلي اضلاعو کې دا احساس موجود دی چې ملیټري اپریشنز چې دي دا د دې سلوشن نه دی، ځکه چې د هغې په نتیجه کې تباهي کېږي، د هغې په نتیجه کې د خلکو املاکو ته نقصان نسی، جانونو ته نقصان نسی او میلیټنټس د هغې نه وروستو نور طاقتور کېږي. ټیک شو. عنایت الله خان صاحب ماته دا وایي چې حکومت چې دی نو هغوی یوه اے پی سی جوړه کړه، هغې نه پس عوامي نیشنل پارټي چې ده نو هغوی یو آل پارټیز کانفرنس وکړو، هغې نه پس جماعت اسلامي چې دی نو امن غږ په نوم آل پارټیز کانفرنس وکړو. آیا دا یو سیاسي مقصد دی یا د ټولو ته یو پلیټ فارم باندې راتلل پکار دی او امن دپاره اواز پورته کول پکار دی؟ ټول لومړی خبره خو دا کوم چې جماعت اسلامي کله مولانا خانزیب شهید شو نو زمونږ مرکزي امیر زمونږ د خیبر پښتونخوا چې دی نو دا 4 ریجنز دي او په 3 ریجنز کې ترخګري زیاته ده. موږ 3 ریجنز عمرا پروفیسر ابراهیم صاحب زه او عبدالواسیب صاحب دا راوغوښتل اسلام آباد ته موږ سره میټینګ وکړو او په شریکه باندې موږ یو سټیک هولډر کانفرنس ډیسایډ کړو. هغه سټیک هولډر کانفرنس موږ نه اناونس کړی او موږ نه مخکې اے ان پی اناونس کو او د هغې نه وروستو د خیبر پښتونخوا حکومت اناونس کو. نو موږ مخکې دا ډیسیژن کړی خو مطلب دا دی چې اناونسمنټ موږ ان ټایم نه و کړی، بل زموږ د اکټیویټي نوعیت د اے ان پی او د حکومت نه بدل و. زموږ د اکټیویټي نوعیت دا و چې موږ په یو وسیع لیول باندې مشاورت وکړو. سټیک هولډرز هم 3-4 زره سټیک هولډرز چې په هغې کې تاجرانو، وکلاو، د سوسایټۍ د تمام سیګمنټس، سابقه پارلیمنټریانز، موجوده پارلیمنټریانز، ټرایبل ایلډرز دا ټول موږ را جمع کړل، طلبام را جمع کړل، په دې باندې مې یو پینل ډسکشنز وکړو، صحافیان هم راوستل. نو زمونږ د آل پارټیز کانفرنس نه و، د اے ان پی په آل پارټیز کانفرنس کې موږ شریک شوي، د حکومت په آل پارټیز کانفرنس کې موږ شریک شوي او د اے ان پی چې په آل پارټیز کانفرنس کې چې کومې فیصلې شوي دي نو موږ مسلسل چې د اے ان پی کوارډینیشن کوي هغې د نشنل لیډرشپ سره ملاقاتونه کوي. نو زمونږ نمایندګان په هغه ملاقاتونو کې موجود دي. هغې 23 اګست باندې په اسلام آباد کې د یو درنې اعلان کړی دی، نو موږ پارټي هغه هم سپورټ کړی ده او موږ د اے ان پی سره
چې کوم هغې سورم د امن حوالې سره سټپس عالي یا د هغې قومي جرګه چې کومه د ANP په آل پارټیز کانفرنس کې جوړه شوې وه موږ د هغې مسلسل سپورټ کړی دی او زمونږ په هغې وخت کې په هغه جرګه کې مو ویلي او بیا هم ویلي چې د امن دپاره څوک هم خبره کوي څوک هم غږ کوي جماعت اسلامي په هغې کې حاضر زمونږ پولیټیکل سیاسي اختلافات هم شته نظریاتي اختلافات هم شته خو د امن دپاره به مونږ د هر پلیټ فارم ته ځو د هر پلیټ فارم که د خلکو سره چې څوک په اخلاص خواري کوي د هغو سره مرسته کومک کوو امن د قیام دپاره به خپلې هلې ځلې جاري صحیح ده امن دپاره چې دی نو موږ ټول یو ځای یو عنایت الله خان صاحب یو تپوس درنه کوم لږ تاسو کېدای شي په دې باندې لږ مانه خفم شي خو دا تپوس ډېر زیات ضروري دی هغه دا دی چې په پښتونخوا کې که موږ ګورو نو دا ټوله چې بدامني شروع شوې ده دا 9/11 واقعې نه پس شروع شوې ده او هغه ټایم چې دی نو جماعت اسلامي القاعده او افغان طالبان چې دی نو د هغوی په سپورټ کې آیا تاسو دا منئ چې دا څونه چې بدامني ده په دې کې جماعت اسلامي چې ده نو هغه هم شریکه ده یا د هغې هم پکې کردار شته نه جماعت اسلامي چې دی د 9/11 نه وروستو په افغانستان باندې امریکای قبضه کړې وه صحیح افغانستان اکوپاید و که نه بالکل قبضه یې پې کړې وه که نه د افغانستان خلکو چې د هغې خلاف ټوپک اوچت کړه دا فریډم فایټرز و که نه و انسایډ افغانستان فریډم فایټرز و موږ ټوپک نه دی اخیستی د هغو دپاره خو مورلی او پولیټیکلی هغه موږ سپورټ کړي پارلیمنټ کې هم سپورټ کړي جلسه هم وله کړی جلوس هم کړی ځکه چې امریکا د لاسو سمندرونو نه اخوا ته راغلی دلته په افغانستان کې قبضه کوي حکومت کوي او د هغې فوجونه ده او یا ملکونو فوجونه وو نو دا جماعت اسلامي غلط کار کاو د یو ګاونډي هیواد د مسلمان هیواد چې کوم مزاحمت او د ازادۍ دپاره جنګ و موږ د هغې مرسته کړې ده نو موږ خو دا غلط کار نه دی کړی صحیح شوه 15 اگست کال 2021 چې دی په هغې کې طالبانو حکومت راغلی په افغانستان کې او هغه ټایم جماعت اسلامي چې دی نو هغوی بینرې لګولې وې د فتح مبین په نوم او دا چې کوم طالبانایزیشن یا طالبانو کنټرول چې دی هغه په افغانستان کې چې شروع شو هغوی چې دی نو ملاتړ هم کړی او ملګرتیا هم کړې وه ما ته دا ووایه چې تاسو آیا نن هم دا ګڼئ چې د طالبانو حکومت افغان طالبانو حکومت چې دی هغه په صحیح لاره روان دی او آیا تاسو نن هم د هغوی سپورټ کوئ 2021 کې چې امریکا ووتله او موږ وایي چې دا فتح مبین دی نو موږ د امریکې په وتو باندې چې دی دا جشن نه کړی او دا یوازې موږ نه کړی زموږ د هغې وخت د DGISI چې دی نو فیض حمید هم د ټول نه مخکې هلته تللی و کابل کې پاکستان امبیسي کې ناست و دا فتح او دا جشن یې هلته مناوه او دا د PTI چې کوم مشر دی هغه هم دا خبره کړې وه نو دا خبره د پاکستان ټولو خلکو کوله چې هغه فریډم لاوینګ دي او هغې دا نه غواړي چې یو ملک دې راشي او د امریکې د کانټیننټ نه چې د هغې موږ سره هېڅ قسم لکه نزدېکت نشته 18 غنټې فاصله ده بهیر او هغه راشي دلته زموږ په یو ګاونډي هېواد قبضه وکړي نو دا خو په حیثیت مجموعي د ټولو خلکو فیلینګز وو دا دویم چې کوم سوال تاسو وکړو نو دا بالکل ډفرنټ دغه ده چې آیا د طالبانو حکومت چې دی دا موږ سپورټ کوو ها د طالبانو موجوده حکومت چې دلته امن قایم کړی دی د امریکایي ستلې ده آیا د طالبانو حکومت آیډیل حکومت دی نو دې باندې موږ دا وایو چې طالبانو ته د ډېر څه کولو ضرورت دی اوس دې وخت کې د یو مستقل نظام طرف ته هغو نه دي تللي دا مستقل نظام هغې ته ورکول پکار دي هغې د اینډ ټرم عبوري دور نه تېرېږي د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات د پاکستان سره تعلقات کمزوري دي هغه تعلقات ټینګېدل پکار دي او موږ پاکستان موږ دا وایو چې د طالبانو سره خلک سفارتي انګیجمنٹ جاری ساتي ډیپلوماټیک انګیجمنٹ ساتي لکه څنګه چې چینی ساتي یا روسي ساتي دغه شانتي مغربي دنیا سره وساتي مسلمان دنیا سره وساتي نو د دې په نتیجه کې به هلته استحکام هم راشي خوشحالي هم راشي د یو مستقل نظام طرف ته به هغې لاړ شي هلته هر څه خو آیډیل نه دي هر څه خو مثالي نه دي بالکل صحیح ده د جنکو په تعلیم باندې هم پابندي لګېدلې ده په افغانستان کې د هغې په اړه تاسو څه ویل غواړئ زموږ په هغې باندې موقف بالکل کلیر دی موږ خو دا خبره کوو چې جنکو تعلیم چې دی نو دا باندې اسلام هم پابندي نه لګوي اسلام هم د په ښځې او سړي دواړو باندې علم فرض کړی دی او د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله د غزوه بدر وشوه د غزوه بدر چې کوم قیدیانو نو هغې ته پیغمبر اسلام چې دوی نه فدیه مالی صحابه په مشاورت سره فیصله وکړه چې دوی نه فدیه مالی او دوی ته ووایي چې دا زمونږ ماشومانو ته لیکل لوستل زده کړي نو هغه لیکل لوستل او تعلیم چې ورکاوه دا هغه مشرکینو هغه څه بخاري شریف او قرآن عظیم شان خو ورته نه خو لیکل لوستل او علم ورته حاصلاو د دې وجې نه لکه موږ دا وایو چې لکه څنګه سړی او بل دې زمانه کې ساينس ټیکنالوژي دا ټول هر څه
علوم دي چې دا د سکول او د مطلب د یونیورسيټي او د ریسرچ نه بغیر نه کیږي. دا بنیادی طور هغه هتیار دي چې دا غي په نتیجه کې ته انسان ته سہولتونه ورکړي او انسان جنگم د دې په ذریعہ باندې کوي. نو دیو جن موږ دا غنو چې افغانستان کې زمونږ بچیانو ته تعلیم دروازې چې دي دا کلا وهل پکار دي. د افغان حکومت په څه بنیادونو دا فیصله کړې ده؟ آیا هغوی د تعلیم مخالف دي که هلته سهولتونه نشته دی؟ هلته هغوی د جینکو دپاره ځان له سکولونه جوړول غواړي، د هلکانو دپاره ځان له هر څه خبره چې ده. خو زموږ دا خیال دی چې د دې په نتیجه کې د افغان طالبانو دپاره په مسلمان نړۍ کې په زنانو کې په بین الاقوامي دنیا کې څخه نیکنامي نه ګټلی کېږي. نو د دې وجې نه هغوی ته په دې باندې غور کول پکار دي. صحیح ده. آیا تاسو افغان جهاد سپورټ کوئ یا تاسو څه داسې لامل شته چې تاسو دا ګڼئ چې افغان جهاد چې دی نو هغه ټیک دی؟ افغانستان کې خو دې وخت کې جنګ نشته دی. جهاد خو چې کله روس راغلی او حمله کړې وه په هغه وخت کې جهاد و. بیا چې کله امریکا راله او بیا طالبانو مزاحمت کو بیا جهاد و. د هغې نه وروستو خو جنګ چې دی دا جهاد نه دی. چې یو بیرونی قابض یو نان مسلم کنټری راشي او په ملک باندې قبضه وکړي د هغه خلاف مزاحمت خو جهاد هم دی، فریډم فایټینګ هم دی، جنگ ازادي ده. خو چې کله یو بیرونی قوت یرغل کړي او غوزي نو د هغې نه وروسته د مسلمانانو په خپل منځ کې جنګ چې دی دا جهاد نه دی. صحیح شو. که د باجوړ خبره کوم نو د جرګې مشري چې دی هغه صاحبزاده هارون رشید کوي چې د مخکې چې دی نو د جی آی چې دی جماعت اسلامي MNM پاتې شوی دی او ستاسو سره ډېر ښه تعلقات هم دي. آیا زه دا ویلی شم چې جماعت اسلامي چې دی هغه افغان طالبانو سره یو ښه تعلق لري او امن کامیابولو کې یو ښه کردار لوبولی شي؟ جماعت اسلامي د افغانستان طالبانو سره او د افغانستان چې کوم سیاسي خلک دي د هغو سره بالکل ښه تعلقات لري او موږ تعلقات لرو نه بلکې د یو ډیپلوماټیک انګیجمنټ د هغو سره ساتو. د هغې موږ ته دعوتونه راکوي، زموږ خلکو ته ایمبیسیانو ته ورځو. د الخدمت فاونډیشن د پلیټفارم نه زموږ خلک په افغانستان کې د چیریټي کار کوي او د دې سره سره زموږ د لو لیول څه ډیلیګیشنز هم هلته تللي دي. خو په سینیر لیول زموږ د هغې سره کانټیکټ نه دی شوی، زموږ د لیډرشپ کانټیکټ نه دی شوی. نو که مطلب په جماعت اسلامي آن اټس اون دا کار کوي نو هم کولی شي. خو لکه زما دا خیال دی چې څو پورې د ریاست د طرف نه په دې ایشوزونو کې یو مینډیټ نه وي نو په دې ایشوز باندې یو پولیټیکل پارټي بیا څه نشي کولی. ریاست که پولیټیکل پارټي ته دا ووایي او ریاست دا ګڼي چې دا پولیټیکل پارټي دا کار کولی شي نو جماعت اسلامي دا کار بالکل لکه د ریاست د طرف نه په بهاب دا خبره کولی شي. صحیح شو. که داسې یو جرګه قایم کړی شي چې په هغې کې تمام تر سیاسي جماعتونه چې دي نو هغه پکې شامل وي نو آیا جماعت اسلامي چې ده نو هغه به خپل کردار په دې کې ادا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې امن راوستی شي؟ د جماعت اسلامي خلک خو مخکې چې کله د فیض حمید کومه جرګه به وتلې وه نو په دې کې د صاحبزاده هارون رشید او زموږ 15 اتیا نور لیډرشپ چې دی راتلی و او د امن دپاره خو موږ ټول ګامونه چې حکومت علي د هغې مرسته کوو، د حکومت سره مرسته کوو او موږ دا وایو چې که د جرګې په نتیجه کې امن قایمیږي او ریټ اف د سټیټ اسټابلیش کیږي نو موږ هسې ولې د خپل خلکو وینه توی کو او خپل بچي او خپل زنانه بېکوره کو او کورونه ړنګ کو، ورانې کو، جوماتونه ړنګ کو، سکولونه ړنګ کو. نو دې وجې نه که داسې څه صورت جوړېږي نو جماعت اسلامي به د هغې ملګرتیا کوي. صحیح شو. باجوړ کې اپریشن یو ځل بیا شروع شوی او چې کوم جرګه چې وه هغې چې کوم کوششونه کړي هغه زه به یو ځل دا ویل غواړم چې ناکامه شو. هغه جرګې چې کوم شرایط یې ښودي یا چې کوم کار دپاره هغه جرګه جوړه شوې ده هغه ناکامه شوه. ما ته دا ووایه چې تاسو ته څه ښکاري چې د دې هر څه دپاره څه حل پکار دي او داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي چې خیبر پښتونخوا کې امن راشي؟ یو خو دا چې د جرګې کومې دا جرګه وه یا زړه جرګه تلې ده نو دې جرګو سره هېڅ قسم مینډیټ نه و. صحیح شو. اختیارات هم ورسره نه و، هېڅ اختیارات ورسره نه و. په هغه وخت کې خو د افغانستان سره چې په دومره غټه پیمانه باندې کېدله نو پکار ده چې پارلمنټ په اعتماد کې اخیستی شوی وی او هغه جرګه داسې په هیپ هیزرډ طریقه باندې بوتلی شوه. نو دې وجې نه جرګې ته ناکام ویلو مخکې نه د دې خبرې جاج اخیستل پکار دی چې آیا د جرګې ته هغه مینډیټ ورکړی و، آیا ته ته اختیار ورکړی و. جرګې کې خو پښتنو معاشره کې دا چې ته به ته اختیار ورکړې. زه خپله دا فکر کوم چې پاکستان کې د امن د قیام دپاره
داسې یکروخا دغه چې دی کاروي چې په هغه کې صرف فوجي حکمت عملي کاینټیک اکشني ابه ناکام وي. د امن د قیام دپاره یو داسې ګامونه اغستل پکار دي چې په هغه کې یو قومي اتفاق رائے قائم شي. ټول سیاسي ګوندونه او قبایلی زعما او مشران رايوځي شي او یو پالیسي ترتیب شي. دویمه دا چې د ریاستي ادارو زموږ د ملټري او د پښتنو چې کوم د سیمو عوام دي خصوصا د قبایلی عوامو په منځ کې یو ډېر زیات ګیپ او فاصله ده او یو د اعتماد فقدان دی او د خلکو دا خیال لري چې په قبایلی سیمه کې چې دا سوره جنگونه کیږي دا جنگونه چې دا پروکسي وارز دي دا ډالري جنگونه دي او اوس هم موجوده جنگ ته خلک شک په نظر ګوري. دا چې کوم د خلکو بد اعتمادي ده دا امر ریاست ته لري کول پکار دي. درېمه خبردار چې ته فوجي اکشن کې خو د فوجي اکشن سره ته 15 کاله فوجي اکشنو خو اوس خلکو ته سکول ورکا روډ ورکا هسپتال ورکا روزګار ورکا چې دا ماشومان او دا ینګ لکان د میلیټنټس په لاس کې نه ورزي. دا درېمه ده. څلورمه دا چې انټرنل سکیورټي د فوج کار نه دی. انټرنل سکیورټي همیشه د سیویل ان لا انفورسمنت ایجنسیز کار دی. دا د پولیسو کار دی، خاصدارو کار دی، دا د سی ټي ډي کار دی، دا د سیول ایڈمنسټریشن کار دی. نو آیا په دې 15 کاله کې زموږ فوجي ځواکونو زموږ ملټري اسټابلیشمنت او حکومتونو دا سیویلین ادارې مضبوطه کړي دي؟ آیا د مستقبل کې د ادارو مضبوطول غواړي تر څو پورې چې دا ادارې ته نه دغه کړي مضبوطي کړي د هغې صلاحیتونو کې د اضافه نه کړي دلته به امن نه قایمیږي. او آخري خبره دا ده چې بلکې آخري دو خبرې کوم. آخري دا د افغانستان سره ډیپلوماټیک انګیجمنټ ځکه دلته چې کوم بدامني ده دا بدامني سټریټ کرایمز نه دي چې دا به ریاست په خپل دغه باندې کنټرول کړي. دا یو ملک سره نږدې اخوا خلک تللي دي، شپږ اتۀ زره لس زره خلک تللي دي، اتنه خفه دي، هغې تا سره لانجه پاتې شوې، مشکلې پاتې شوې. د هغو ذهن کې د پاکستاني ریاست حوالې سره یو ډېر زیاتې بده خبرې دي چې دا یو غیر شرعي ریاست دی او د دې خلاف هغوی جنګ. دا ټول هغه ایشوز دي چې په دې کې د افغانستان د طالبانو سره یو ډیپلوماټیک انګیجمنټ ضروري دی. او د دې سره که ته کله په میلیټنټ باندې فایرنګ کې ټوپک استعمالې، فورس استعمالې، نو چې ستا د فورس په نتیجه کې خلک بېځای کېږي او کډې وځي، ستا د فورس په نتیجه کې بچي او ماشومان مري او زنانه مري او ستا د فورس په نتیجه کې کورونه ورانېږي، نو عوامو کې به اشتعال راځي، عوام به خفه کېږي، سیاسي پارټۍ به آواز اوچتوي. ستا د ټوپک د ډز نه د میلیټنټ مري خو عام سړی دی نه مري. که دا کولیټرل ډیمیج په نوم ته کوم ستا کار ستا د لاسه کېږي نو د دې په نتیجه کې به دلته امن نه قایمیږي، اشتعال به زیاتېږي، فاصلې به زیاتېږي، میلیټنټس ته به ریکروټس میلاویږي. نو د دې وجې نه دا کرنټ چې کوم ملټري اپریشن دي چې کوم کې ته یو سیویلین آبادۍ ته وایي چې اوزه یا توپونه پې وروالی چې په هغې کې عام خلک مړ شي، دا به چېرته هم تا ته مسله نه حل کوي او دا به نورو دپاره یو سافټ کارنر جوړېږي، نورو دپاره د میلیټنټس دپاره سافټ کارنر جوړېږي. صحیح شو. آیا اپریشن او د منرل او ماین یو بل سره څه تعلق شته؟ دا پرسپشن دی په قبایلي اضلاعو کې په پښتنو بیلټ کې چې یو ځل بیا د یو 2-3 کالو د قراري نه وروسته یو 2-2.5 کالو نه مسلسل دلته د میلیټنټس راتګ شروع شو، پینیټریشن شروع شو، بارډر چې دی لوز شو، بارډر باندې سختی کمه شوه، خلک 2-2.5 کالو پورې راتلل، عوامو دا خبرې کولې، سیاسي دې زمونږ سیاسي او فوجي ادارو ته او حکومتونو ته انفارمیشن ملاوېدل، عوامو به کول، امن پاسونونه کېدل. د دې هر څه باوجود هم دا خلک رالل او بیا اعلی پریزیډنټ ټرمپ پاکستان کې دلچسپي ظاهره کړه. مارکو روبیو چې دی نو زمونږ فارن منسټر ته د ماینز اینډ منرلز کې د انویسټمنټ خبره وکړه، ټرمپ د انویسټمنټ خبره وکړه. دا ټول هغه څیزونه دي چې دې ته خلک د شک په نظر ګوري. صحیح شو. آیا تاسو دا ګڼئ چې دا شک چې دی دا بالکل ټیک دی یا په دې کې څه بل څه وجوهات هم شته؟ زه خو ګوره په یقین څه هم نشم ویلی، خو لکه رښتیا خبره داسې ده چې پاکستان کې د امریکې چې کوم ټریک ریکارډ دی نو هغې باره کې ته داسې په د هغې باندې ډېر یقین هم نشي کولی، هغه څه ښه نه دی. ځکه د امریکې باره کې د فارن پالیسي په لینګویج کې یو لفظ ته استعمالوم چې د امریکې تعلقات د پاکستان سره سټریټیجیک نه دي، یعنی تصویراتي تعلقات نه دي بلکې دا ټرانزیکشنل تعلقات دي، یعنی دا د بزنس لایک تعلقات دي چې امریکا راله او دلته څه بزنس کاوه او څه کار یې کاوه او د هغې دپاره پاکستان سره عارضي طور تعلقات جوړ کړو
او بیا ورته اشاره وګرځي پاکستان خلاف چې نو پابندیانې شروع کړي، کله پریسلر امندمنت جوړیږي او کله بل امندمنت جوړیږي او پاکستان باندې پابندیانې لګي او سپا سانکشنز په لګي. نو د دې وجه نه د امریکایي ټریک ریکارډ ډیر زیات ښه نه دی. نو ویلی شو چې څه مسایل چې دي نو هلته شتون لري. په اخره کې به تاسو د خیبر پښتونخوا خلکو دپاره څه میسیج ورکول غواړئ؟ خیبر پښتونخوا کې ډېر دغه کوم چې یو خو دا ده چې بدامني ده خیبر پښتونخوا کې، بېروزګاري هم ده په خیبر پښتونخوا کې، د ګورننس کرایسس هم دی. خو په دې ټول هر څه کې زه ځوانانو ته خصوصي دا خبره کوم د خیبر پښتونخوا عامو خلکو ته چې هغه د داسې پولیټیکل پارټو ملګرتیا نور نه کوي چې کوم د سلوګنز پسې خلک چلوي، په سراب پسې خلک چلوي، په خوبونو پسې خلک چلوي. او آخري خبره ورته دا کومه چې د خیبر پښتونخوا خلک د خپل مشکلات او خپل دردونه او خپل جړاګانې ضرور کوي، موږ په شریکه باندې د هغوی وکالت کوو. خو بهرحال په دې ټول کار کې د پاکستان او د اسلام څه ګناه نشته دی. زموږ ملیټري که کوم غلط کار کوي، زموږ جوډیشري کې کوم غلط کار کړی، زموږ سیویلین حکمرانانو او زموږ سیول ایڈمنسټریشن کې کوم غلط کار کړی، نو پاکستان بهرحال زموږ ملک له اسلام زموږ دین او مذهب دی. د دې دواړه بهرحال د دې سره زموږ کنیکشن او تعلق چې سټرانګ شي، د هغې په نتیجه کې به انشاءالله تعالی زموږ مسلې حل کېږي. ډېره ښکلې خبره مو کړه چې پاکستان زموږ ملک دی او په دې هر څه کې د پاکستان څه قصور نشته. نو چې دا خلک چې کم خلک دا وایي چې پاکستان زنده‌باد ناره نه دی لګول پکار، هغوی دپاره دا ویل غواړم چې پاکستان په شان نعمت چې دی هغه خلکو نه تپوس وکړي چې هغوی د بل طاقت چې دی د هغوی په سپریشن کې دی یا د هغوی لاندې دی، نو د هغوی نه تپوس وکړي، د فلسطینیانو نه تپوس وکړي، د کشمیریانو نه تپوس وکړي، یا داسې ډېر ملکونه دي چې هغوی بیرونی طاقتونه چې دي نو هغوی کنټرول کړي دي، نو هغوی نه تپوس وکړي چې آزاد ملک چې دی هغه څونه لوی نعمت دی. عنایت الله خان صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو. یو بلې یا نوې مرکې سره به دوباره ملاویږو. د الله په امان.